سلام علیکم ټول افغانانو پښتنو ورونو ته. افغانانو پښتنو ورونو، زما ویډیو د هغه مسافرو دپاره ده چې هر وخت د ترکي په لار د ایران په لار شهیدانېږي. هغه زموږ ستاسې ځوانان که په لر کې دي که په بر کې افغانان پښتانه. زه به نن خبرې کومه، سپینې سپینې خبرې به کوم. ما سره به وروره همکاري کوئ، وروره خفه کېږو به نه، ځکه چې زما ځوانان په دې لار روانې په سلهاو سلهاو شهیدان کېږي او ورسې مهربانه ورکېږي. دا پرون په ترکي کښتۍ اورېدلې 50 زموږ ستاسې افغانان پښتانه شهیدان شوي، او همداسې دا سلسله له ډېر وخت نه ورک ده چې مړي ژوندي سره ورک دي. تاسې به ویډیوګانې کتلي که په ښکته پښتانه دي او که پورته افغانان پښتانه دي. د دې مجرمان چې دي دغه د ارګ چارواکي دي، دغه اشرف غني د دغه ډله چې په ارګ کې ناسته ده په عیش و مشرت سره دلته زندګي تېروي. د یو خبرې نه قسم په خدای ده چې خبر یم چې تاسې په ارګ کې څه شی کوئ، ځکه چې نه ستاسې په دغه کې بچیان ناځي، نه ستاسې په دغه کې تره زامن ناځي، هغه ټول راوایي راځي خارجونو ته. تاسې به د دې هلکانو د دې ځوانانو څه غم وکئ. او همداسې زه په قطر کې چې کوم د طالبانو مشران ناست دي، قسم په خدای دی چې تاسې به م جواب ورکئ. تاسې په پسونو هلته لګېدلي یاست، صاحب مهربانه خپل بچیانو په عیش و مشرت کې دي، ورخه موټر کې ګرځي. تاسې سره د افغانانو د دې هلکانو څه غم دی؟ د خدای په لحاظ باندې دغه وجه موږ چې شی ده، وجه همدا ده چې زموږ په وطن کې جنګ دی. نو اوس جنګ د کفر او د دغه خو نه دی که نه، اوس خو جهاد ختم شو. اوس د څه شي دا لوبې شروع کړي دي چې زموږ ځوانان مجبورېږي دغه هېوادونو ته راځي او په لاره باندې بیا مړی ژوندی ورکړي. ایا تاسې په دې ګریوان تاسې به خدای ته جواب ورکوئ؟ تاسې به ټول جهنم ته ځئ. والله چې هم د قطر مشران درته ښیم، هم د ارګ چارواکي درته ښیم. زه پې والله کې په یو بریک ونیسم، ځکه چې زما په وطن کې بېامني او دا جنګ شروع کړی دی. زما ځوانان یې مجبوره کړي چې مزدوري نشته، صاحب مهربانه ټول راوشي خارج ته راشي. دلته د لارو وروره د سپو وخواړه، تباه او برباد شو دا ځوانان زما. د دې به غم څه وکړي؟ آیا په خارج کې چې دا په پاکستان کې افغانان بندیان دي، یا په ایران کې بندیان دي، یا په ترکیې بندیان دي، یا په سعودي کې بندیان دي، تاسې یو سفیر لیدلی دی چې دا ورغلی دی غم یې کړی؟ تاسې یو کنسولر لیدلی چې دغه افغانانو غم وخوري؟ خو دا ټول په عیش مشرت لګېدلي. دا افغانستان دې ځان ته یو شخصي جایداد ګرځولی، دا ارګ دې ځان ته یو شخصي جایداد ګرځولی. په عیش و مشرت په شراب او په کبابونو باندې دغلته وخت تېروي. د یو خبرې نه م خبر یم. بس یې موږ نور پرېږدی د خدای په لحاظ باندې بس دی. دغه خلکو غم وکئ. دغه ځوانان یو غټه سرمایه ده د وطن. ولې دا زموږ دغه بېګناه دا وژل کېږي او په دې لارو باندې شهیدان کېږي؟ دلته چې راشي اقربانان بیا د اسنادو پسې منډوي، مزدوري نه وي. هلته وروره د کور نه ورپسې ټلیفون کېږي چې پیسې راکړئ چې ژوندي راورسي، او خدای مهربانه زموږ د هېڅوک غم نه خوري. اخر به څه کېږي؟ څه به کېږي د دې ځوانانو؟ دا خو یو غټه سرمایه ده چې زما د وطن نه ځوان لاړ شي، زما په وطن به څوک اباد دی؟ افغانستان به څوک اباد دی؟ بل ځینې خلک بیا راولو. او بس دی دغه جنګ بس کوي، پردی جنګ دی، خدای ته وګورئ. نه ورور ټوپک ستا دی، نه پیسې ستا دي، صرف وجود ستا دی استعمالېږي په دې جنګ کې. د افغان د پښتون وجود استعمالېږي. او اشرف غني او د قطر دفتره، خدای او قرآن ته وګورئ، ځوانان تباه و برباد دي. خلک وروره عیش و مشرت کې زما ځوانان سیله اوبو سمندرونو ویوړو، سپو وخواړه. خلک دې نخرې کې ورونه ورته ورچوي. خدای دې تاسې تباه و برباد کړي.